بس ما ولګه اوسګار څه خوب نه درځي لایفان کا موضوع وګوره څه حالات دي. دا مهندي خو دې اوس لګولې د ښکاري داسې. نو اوس کنه او کنه ناوخته راغلم. ماشاءالله چې لکه د رور واده له دې ځان تیار کو د جلات خان واده له خبر نه یې. خبر نه یې. ته خبر نه یې چې نصر زما د الله. ورور واده دی زه به نکریزې ولې نه لګومه. بس دا خو واده تیار دی تقریبا. جلال خان نن وای مې یو روجو ته کې نه واده کوم وکړو روجو آنلاین خبرې. نن مې یو کس ته چاته آنلاین واده وکړو. زه په سالون کې چاته وم که نه لږ شانتې لایف راغلم او نکریزې مې لګولې وه هغه جینۍ چې کوم چا ماته نکریزې لګولې لاسونه یې ډېر زیات تک تور وو که نه. او نو ګیسټ مې کولاو کو یو کس مې په کول واغستو هغه ته مې ما څنګه چلې ما د دې جینۍ سره واده کوې ډایرکټ یې ویلي او او انکار یې بیخي ونه کو نو بس ایسته ما ویل بس غم مه کوه شپې ته ستا لایف ته راځم او پروګرام سیټ کوه او خالي لاسونه یې تور دي لاسونو ته به دستانې واچوي او مخ ته به یې پلاستیک واچوي. نو بیا سړی بیا واپس بیا اوس د هغې لایف کې ډېر وخت ناست و پروګرام و درز دروز و خنداګانې وې چا مبارکۍ ورکولې. اوس وګوره هغه یو کس دلته هم راغلی تا ته واده کوم غم مه کوه ما خو اوس کاروبار شروع کړی آنلاین ودونه. امین مننه هلکانو ډبل ټیپ وکړئ اوس ټولو ته آنلاین ودونه کوم غم مه کوئ. امینه مننه. بس دا خبره د خلک بدلوي سبنا خپله واده نه کوي مونږ ته کوي. نه زه په خپله مجرد ښیمه نه چې کله مې پکې کوم ښایسته هلک وکتو بیا ځان ته هم کوم. لکه جلال ښکلی نه دی. امینه مننه. جلال ښکلی نه دی امام جلال جوړې ښکلی نه دی. هغې سره خو مې خبره ختمه ده هغې باندې څه کوي. هغه وختي چې بیا رالو سهار جلات خان داسې کوي زه کلندر یې وایي بیا راواغشتو. د هغې ورسره نه لګي که نه بیخي د هغې ورسره نه لګي. دوه کسان یو ګلولی گایس. زه خپله مجرد یم. دوه ګلونه اکثر دوه ځکه ګیم ګلونه راباندې وګټه ته څنګه مجرد یې مجردان خو ګیم ګټي. ګلوله امینه ګلوله الا کمپلیټ شو. امینه صبر صبر ډبل ګوله ډبل لا نه دی سټارټ ډبل اوس شروع شو اوس وله ما سیټ ته ډبلیږي. ګلان لکه چې پوره شو زما سیټ ته نه دي پوره